بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د تفسیر او د ترجمې په درس کې په اوومه سپاره کې د سورة الانعام سلم نمبر آیت پورې خبره شوې وه. په دې اخرني آیتونو کې د الله رب العزت قدرت او شان بیان شوی و، ځکه چې د هغې نه مخکې رد هغه د مشرکانو په معبودانو باندې شوی چې هغه کمزوري دي. نو د الله د قدرت بعض نښې بیان شوي وي او اشاره دې طرف ته و چې د بندګۍ حقدار دا رب دی او همدا حقیقي معبود دی. بیا په هغې پسې د مشرکانو باره کې خبره وشوه چې سره د دې چې د الله رب العزت دومره قدرتونو والا دی او دومره زورور دی، بیا هم سره د دې چې الله رب العزت دومره قدرتونو والا دی او دومره عظیم ذات ته، مشرکانو هغه له بچی ثابت کړی دی. دعوه د دې کوي چې د الله بچی شتي، وجعلوا لله شرکاء الجن، او پیریان یې ورسره شریکان کړي دي. وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، الله وی جوړ کړي دي دې مشرکانو په دروغه د الله دپاره زامن او لونه، بغیر علم، بغیر د پوهې نه. په دې دلیل خو د هغوی سره نشته او الله پاک دی د هغه څه نه څه چې هغوی د الله دپاره بیانوي. په دې باندې خبره ختمه شوې. مخکې مو خبره دقه موضوع کې ده چې د دې عظیم رب دپاره بچی چې دوی ثابتوي یا دعوه د دې خبرې کوي، نو دو په دې کې انتهایي په جهالت سره لګیا دي او بې دلیل لګیا دي او ګمراه دي او سم ګمراه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض، ناشنا پیدا کون کے د اسمانونو او د ځمکې دی. دا د الله شان دی. بدیع السماوات والارض، بدیع معنی صرف دا نه دی چې پیدا کون کې، ناشنا پیدا کون کې. لکه دې په تفسیر کې علما وایي، لکه څنګه چې امام مجاهد وایي خالقهما على غیر مثال سابق یا سبق، یعنی داسې پیدا کړي دي چې د دې نه مخکې دا کار چا نه دی کړی. او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویلی کېږي، ځکه چې د دې کار اصل نه په شریعت کې، چا دا کار نه کړی او دی اول پیر راوباسي، نو دې ته بدعت وایي. نو الله ته بدیع السماوات والارض ویلی کېږي ځکه چې دا ځمکه او اسمانونه هغه پیدا کړي دي اول پیر، مخکې دا چا نه دي پیدا کړي او نه به څوک پیدا کړي او نه څوک دا پیدا کولی شي. نو دې کې یو دا خبره شوه چې کوم رب دا دومره لوی مخلوق پیدا کړی د ځمکې او اسمانونه، هغه بچي ته څه ضرورت لري؟ بچي ته خو ضرورت هغه کمزوری مخلوق لري زمونږ په شان. زمونږ دپاره دا عیب دی چې بچي نه وي، او د الله دپاره دا عیب دی چې بچي وي. هغه بچو ته څه ضرورت دی او هغه خالق دی د هر څه دی. نو د کم مخلوق چې بچی نه وي د سره غمي، دا به څه کېږي او دا چې زه بوډا شم او دا چې زه کمزوری شم او داسې شي او دغه شي، دغه کمزوری دی. الله رب العزت ته څه ضرورت دی چې د هغه دپاره دې بچی او د هغه دې نازولی او د هغه سره دې برخداران او شریکان او
د پلانیو سره برخه ده او د پلانیو سره حصه ده، څه ضرورت دی الله ته؟ څه ضرورت لري الله دې باباګانو ته او دې بوتانو ته او دې قبرونو ته او دې ونو ته او ګټو ته؟ دې ته الله څه ضرورت لري؟ دا خو ټول دغه مخلوق دی. نو خالق مخلوق ته ضرورت لري، خو د دوی عقل په پوندو کې پروت دی. ځای په ځای الله دې مشرکانو دا خبره ذکر کړې ده چې دوی نه پوهېږي، دا کمقلان دي، دا کاڼه دي، دا ړانده دي، دا چاړاګان دي. او سبحان الله، یعنې هغه خبرې چې ماشوم هغې ته غوږ په توجه سره کي دا به پوه شي، خو دوی په الله نه دي پوه کړي، ځکه یې پې نه دي پوه کړي، دوی د ضد او د عناد د لاسه. بله خبره دا ده، انا یکون له ولد، څنګه کیدی شي هغه لره بچي، ولم تکن له صاحبه، او نشتي هغه لره ښځه. یعنې بچی خو هله پیدا کېږي چې دوه هم جنسه یو ځای شي. نو څوک دی چې هغه د الله هم جنسه دی یا د الله په شان دی؟ داسې خو څوک شتي نه چې هغه دې د الله په شان شي او د الله سره د یو شی نه، داسې کېدی نه شي. دا موبایل بند کړه لکه چا سره موبایل. دا موبایل لویه فتنه راوتې دې زمانې، غټه فتنه هغه ده. هر ځای کې که هغه درسونه یي، که هغه بیانونه یي، که منځونه یي، او الله دې عفو وکړي او الله دې رحم وکړي. ښه خبره دا کېده چې الله رب العزت دپاره ښځه نشتي، نو بچی څنګه وشو؟ نو چې ښځه نشتي نو بچی نشتي، نو دې ځکه هم په هغوی باندې رد شو. بله خبر هغه دا ده، وخلق کل شی، او پیدا کړی دی هر شی. او چې هر شی پیدا کړی دی نو هغه ته ضرورت خو نشتی چې د هغه دی بچی. وهو بكل شیء علیم، او هغه په هر شي باندې پوهه دی. اوس سوچو که هر شی پیدا کړی دی، په هر شي پوهه دی، ځمکې اسمانونه یې ناشنا پیدا کړي دي، اوس د دې رب بچي ته څه ضرورت دی؟ او د دې رب نازولي ته څه ضرورت دی؟ او دا رب مخلوق ته څنګه محتاج دی؟ ذلکم الله ربکم، دغه کارونو والا الله دی، رب دی ستاسو. لا اله الا هو، نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. لا اله الا الله ګوره معنی دا ده چې نشتی عبادت د عبادت لایق مگر یو الله، او نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. د دې دا مطلب نه لا اله الا الله چې نشتی خالق مگر یو الله، او چې نشتی ژوند ورکوونکی یو الله مگر الله، نشتی مرګ ورکوونکی مگر الله. دا خبرې مشرکان هم مني. مشرکان دا نقطه نه مني چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، اله معبود ته وایي. ځکه چې کله ته دا ووایې، د مکې مشرکانو ګوره د ټولې خبرې منلې چې الله خالق دی، رازق دی، او د هر څه د هغه په لاس کې. خو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، نو خو همدغه خبرې هغه کولې که نه، خو هغه ورسره پکې دا ووایي چې راشي دا کلمه ووایي لا اله الا الله. هغوی د دې نه انکار وکړو، ځکه چې هغوی ته د لا اله الا الله پته وه چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې دا ټول بوتان او کاڼي او ګټې او پیران او باباګان به پرېږدو او دغه یو الله بندګي به کوو. ځکه یې ورسره ونه منله. که چېرته لا اله الا الله دا معنی وی چې نشتی خالق مګر یو الله، نو دا خو ابوجهل منله، بیا خو هغه مسلمان به ونه. که چېرته معنی دا شي چې نشتی مرګ ورکوونکی او ژوند ورکوونکی مګر یو الله، دا خو د مکې مشرکانو هم منله. نو بیا هغوی جنګ په کومه خبره کې د پیغمبر سره روانو؟ هغه په دې خبره کې روانو چې دی وی اجعل الالهة اله واحده، ویلي و کنه، وی ده خو ټول معبودان زمونږ ختم کړو او یو معبود حق وګرځو. ان هذا لشیء عجاب، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. په دې نقطه کې هغوی ورانو.
ذالکم الله ربکم دغه کارونه والا الله دی، ربکم رب ستاسو دی، لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا د هغه نه. خالق کل شی پیدا کوونکی د هر شیز دی. د دې خبرې نتیجه سره وته دا صرف اورېدنې دي چېرې الله دومره قدرت والا دی او الله داسې دی او الله داسې دی او نوم یې دا دی او شان یې دا دی او صفت یې دا دی. په کار هغه دا ده ګوره فاعبدوه بس بندگی خاص کوي هغه لره. دا به فایده او نتیجه راوځي چې دغه رب دومره قدرتونه والا دی نو څه ته به صرف اورې بس او سبحان الله سبحان الله به کې بندگی وکړه، ویرېږه تې محبت ورسره وکړه، قدر یې کوه، تعظیم یې کوه، چې د سره ته وایي چې دا وکړه هغه کوه، چې د څه نه دې منع کړي د هغې نه منع کېږه. دا به بیا موږ اثرات په تا باندې وینو چې او دا سړی په صحیح معنو سره خپل رب پېژندلی دی. هسې سبحان الله او سبحان الله سبحان الله او منم وله نه، سبحان الله او بندگی وله خالص نه کې، قدر یې نه کې، تعظیم ستا زړه کې نشته، دې څه مطلب شو؟ فاعبدوه بندگی خالص د هغه وکړي. وهو على كل شيء وكيل او هغه په هر شي باندې ذمہوار دی یا حفاظت کوونکی دی. هر څه د هغه په لاس کې دی. علی کل شی هر شی د هغه په لاس کې دی، هغه ذمہوار دی. ذمہوار معنی دی یعنی تدبیر د دې هر څه د هغه رب سره دی. د هر څه د دې مخلوق ساتنه، دې مخلوق ته لار ښوه، دې مخلوق له رزق ورکول، د دې مخلوق ساتنه د ټول د هغه رب په لاس کې دي. او دې کې هیڅ شی مخلوق ته نه دی حواله کړی. ګوره دا یاد کړئ، دا خبرې چې کوي دا بعد چې ابدال دي په دنیا کې او اقطاب دي او چا ته الله باران راورول سپارلی دي او چا ته یې چې دی بچي ورکول، هیڅ شی الله چا ته نه دی سپارلی. د ځمکې او د اسمانونو چې کوم نظام دی دا خالص د الله په لاس کې دی. نو که څوک دا وایي چې نو دا خو تاسو وایي چې میکایل چې دغه باران راوروي، نو خو الله ورته دا کار حواله کړی او د الله په قدرت او د الله په اذن سره یې کوي، او چې الله ونه غواړي هغه یې نشي کولی. خبره د الله په لاس کې ده. لکه اوس موږ ته یو سړی وایي چې ته چې را خپل بچي ساتې او ته مخلوق ټول الله ساتي، نو دا بچي ساتل خو پرېږده، د هغه وخته پورې زما بچي نشي کېدی چې څو پورې هغه رب غوښتلی دی، او د هغه وخته پورې بیا زه ساتلی نه شم چې څو پورې هغه طاقت را کړی نه وي. ټوله خبره په اوله کې او په اخره کې هغه د الله په لاس کې ده. او که موږ مخلوقات لګیو څه کوو نو دا اسباب دي او د اسباب هم الله جوړوي. او ډېر داسې ماشومانان چې یتیمانان دي او صرف پلار نه، د بعضو پکې مور هم مړه شوي، ولې هغوی ته رزق نه میلاوي، هغوی نه دي لوی شوي. که دا ساتنه زما او ستا په لاس کې وې نو بیا خو به دغه یتیمانان مړه کېدی په ټکه، او دوی به څنګه ژوند تېرولي. او پرېږده انسان خو دا خو عجیبه خبره ده. دې څاروو ځناورو ته نه ګورئ، بچی پیدا شي اکثر باغذي پرېږدي او ځي ته لیدلي هم دي که نه هم دي لیدلي، سبا له هغه لوی شوی ګرځي ځان له، هغه هم بیا ښکار کوي او هغه هم بیا ماتې کوي. دا چا وساتو؟ خو هغه رب وساتو که الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سورة الاعلی کې الله وایي الله هغه رب دی چې دا مخلوق یې پیدا کړی دی نو برابر یې پیدا کړی دی، او بیا یې د هر څه له یو اندازه یې ښودې ده، او بیا یې دې مخلوق ته د ژوند د تېرولو لار ښوولې ده. او ځکه ورته رب ویله کېږي. رب د رب یو معنی ده تربیت کوونکی، پالونکی. نو الله پالونکی د دې ټولو مخلوقاتو دی. لا تدركه الابصار نشي راګیرولی الله لره نظرونه، وهو يدرك الابصار او هغه راګیری نظرونو لره، وهو اللطيف الخبير او هغه
باریک شیزونو لره لیدونکې خبردار دی. الله شان بیانیږي ټول، یعنی دا شان والا رب او دا قدرتونو والا رب بچی ته ضرورت لري. لا تدرکه الابصار، نظرونه الله لره نشي راګیرولی. د دې څه معنی ده؟ نو په دې کې د سلفو یو څو تفسیرونه دي. یو دا دی مشهور تفسیر چې لا تدرکه فی الدنیا، په دنیا کې نظرونه الله لره نشي کتی، دی معنی ده. آخرت کې کتی شي. ولې اوسره د آخرت ته ټکه وایي چې آخرت کې کتی شي؟ صرف حدیثونو کې نه قرآن کې هم دي چې الله به په آخرت کې لیدی کېږي. نو ځکه به ورسره لازم دا خبره وی چې دنیا کې نشي لیدی، او که داسې ووایو چې نه دنیا کې لیدی شي او نه آخرت کې، صحیح نه ده. ولې؟ قرآن کې دري چې لیدی کېږي او حدیثونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لیدی کېږي. نو دا کېدی شي چې یو ځکه الله یو شان خبره کوي، بل ځکه بل شان خبره کوي. او دا عقیده ده د صحیح مسلمانانو اهل سنت والجماعت په صحیح معنو سره د سلفیانو اهل حدیثو چې الله رب العزت په آخرت کې لیدی کېږي به، او هغه څوک به یې نه چې چا دپاره الله وغواړي. نو یو تفسیر دی دا شو چې دا نه لیده معنی یعنی دنیا کې نه لیدی کېږي. او حدیث کې راځي مشهور روایت دی د عایشه رضی الله عنها چې څوک چې دا ګمان کوي من زعم ان محمدا ابصر ربه فقد كذب، روایت کې راځي فقد كذب على الله. څوک چې دا خبره کوي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج په شپې خپل رب لیدلی نو دې دروغ وایي. بل روایت کې دی چې دې دروغ په الله باندې وایي. ولې؟ ځکه چې عایشه رضی الله عنها وی الله په دنیا کې نه لیدی کېږي، په آخرت کې به لیدی کېږي. او هدایت په دلیل دی لا تدرکه الابصار، او قرآن کې به دلیل دی چې الله دنیا کې نه لیدی کېږي. د موسی علیه السلام واقعه چې کله هغه الله ته وایي چې الله زه تا وینم، نو الله رب العزت چې راښکاره شو هغه غر ټول ریزه ریزه شو، او الله نه راښکاره شوی، یو جلکي راښکاره شوی ده. او ځکه ورته الله وایي لن تراني، ای موسی ته ما نشي لیدی دنیا کې، دا کیدی نشي چې دنیا کې ته ما ویني. نو اگر که پیغمبران اوچتو مرتبو ولدي او د پرهیزګارو خلکو امامان دي او مشران دي، هغوی د هغوی په باره کې څوک داسې نشي ویلی چې یاره دوی الله لیدلی یا د الله دیدنې کړی، او چې څوک دا خبره کوي بې دلیله به کوي. آخرت کې د الله لیده ثابت دي د قرآن او د حدیث نه. قرآن کې خو الله وجوه یومئذ ناظره، قیامت په ورځ به بعض مخونه تر و تازه الی ربها ناظره، خپل رب ته به کتونکي. بعض راشي دا تاوی را تاوی روي د کتو دلته دا معنی ده او د کتو دغه معنی ده. د الله او د الله د پیغمبر نه به نه مخکې کېږئ. او ما بل اوس دا خبره کوله ګوره چې څومره خبره موږ ته الله کړي، څومره د الله پیغمبر کړي، دومره منئ، دومره په ایمان ساتئ. د ځان نه پکې بیا ډېر چاقونیان مه جوړوئ چې یاره نه دا که داسې شي او که دا داسې شي، نو دا خو یو الله دا وایي او پیغمبر دا وایي، او دا که موږ ووایو چې الله لیدی کېږي نو بیا خو الله د مخلوق په شان شو. دا هسې هغه چې ځان د خپل عقل نه هم زیات هوښیاري او کمقلي په اصل کې. دا کوم سړی چې د عقل نه هم زیات هوښیاري دی کمقلي. قرآن او د حدیث په مقابله کې څوک دا خبرې نه کوي. اوس الله وی بعض مخونه به ما ته ګوري، یو مخلوق راشي وي نه 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 نشي لیدی. دا د کوم ځای علم دی، د کوم ځای عقل دی؟ اگر رب د خپل ځان مبارک کوي چې زه په آخرت کې لیدی کېږم، د وینه نه لیدی کېږي. نو چې څومره الله خبره کړي، څومره د الله پیغمبر کړي، دغه شان په ایمان ساتئ. او ځکه دا د عقیده ده د سلفو چې زمونږ ایمان دی په هر هغه څه باندې چې څه د الله له طرف نه راغلي، یعنې څه چې الله ویلي دي
علا مراد الله او ایمان پیم زمونږ هغه شان دی کم مراد چې د الله دی دغه شان پیغمبر چې څه ویلي زمونږ په ایمان دی او په هغه مراد سره کم مراد چې د پیغمبر دی یا خبرې هغه څه مطلب همغه شان پې زمونږ ایمان دی نه ترې مخکې کېږو نه وروسته کېږو دا زمونږ دې طرفونو ته نه دي دا بر صغیر دا ملکونه دې کې د اهل کلام او فلسفه او منطق والا مولیان د پوخا نه ډېر زیات دي او دقه عقیده پکې را روانه ځکه هلته عوام هم دا قیسې کوي مولیان خو پکې کوي کوم چې اهل کلام او فلسفه او منطق والا دي او اشاعره ماتوریدیان دي عقیده کې هغوی خو ګډې وړې وایي هغه عوام هم داسې دي چې تو ته د الله خبره بیان کړي نه نو که دا داسې شي او که دا داسې او بالفرض او چونکې او چنانچې او څنګه او اگر مگر دا ټولو د هغه خلکو خبرې دي چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې عقل استعمالوي عقل خلق مقابله کې نه استعمالوي عقل استعمال کې چې به د قرآن او حدیث باندې پوه شي عقل اوس دا دی الحمدلله اگر هم وایي زه لیدې کېږم بس موږ وایو لیدې کېږي دا عقل دی که بې عقلي ده هوښیارتوب دی که الله وایي زه لیدې کېږم ده وایي نه مولوي صاحب وایي نه الله نه لیدې کېږي چې الله لیدې کېده بیا خو الله د مخلوق په شان شو بیا دي دا اوس څومره کم عقل دی د ده به کور کې چې کوم خر ولاړ دی که نه هغه د نه څه دی ده نه هوښیار دی ولې یعنې هغه الله د خپل ځان باره کې خبره کوي هسې د مخلوق خبره کوي زه اوس تاسو ته دا وایم زه تاسو ته دا وایم چې یاره زه سهار 6 بجې یوځي ته ځم سهار 6 بجې یوځي ته ځم په دغه الفاظو کې مو یو کس وایي نه دی نه ځي 6 بجې د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب کس به چې راپاڅي چې لکه څه ګډې وډې وی هغه ښه صفا پښتو کې وایي چې سهار 6 بجې ځم ته وایې نه دی نه ځي او نه د دې مطلب دا نه دی او د دې مطلب بل دی باطیني معنی پکې پرته دی چې په هغې باندې ما ورته نه پوهېږو داسې ډک وسلې ویشته دي الله چې څنګه خبره کړې ده زموږ په حق شان ایمان دی بله دا چې ګوره سورة المطففین کې الله وایي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون قیامت په ورځ به کافران الله په پرده کې ساتلي یعنی الله لره به نشي لیدی د دې نه ثابته شو چې الله لیدی کېږي که الله نه لیدی کېدی نو د دوی په دې پرده کې ساتلو څه پیدا وه بیا ولې کافران په پرده کې ساتل بیا خو مؤمنان هم په پرده کې دي مؤمنان هم بیا الله نشي لیدی نو چې مؤمنان هم نشي لیدی نو کافرانو باره کې بیا الله ولې وایي چې دوی به قیامت په ورځ الله ویني دلیل دی په دې باندې چې الله لیدی کېږي په آخرت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او حدیثونو خو بېشماره ابو سعید الخدري ابو هريره رضی الله عنه انس بن مالک صهیب بلال او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغونه له ثابت دي چې رسول الله وسلم ویلي چې مؤمنان به خپل رب هغه ویني او څنګه به ویني د یوم المزید په ورځ به ویني لکه څنګه چې 14 سپوږمۍ واضحه ده یا سپوږمۍ ته چې خلک ګوري دا نه چې راجمع کېږي یو ځای ته هر ځای کې وخت کاري بیا د هغه ملاقاتونو تفصیل لاګلی چې د جمعې په ورځ به ویني بیا دا چې د ایمان مطابق خبره ده څوک به روزانه دیدن کوي څوک به هفته کې یو پیر کوي څوک داسې او په دې طریقې سره حدیثونو کې هغه ډېر تفصیل لاګلی دا زه د هغه تفصیل نه دی دویم تفسیر د دې دا لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار چې مخلوق سره دومره طاقت نشته چې الله په خپلو نظرونو کې پوره راګیر کړي دې ته احاطه وایي یعنې داسې ادراک یې نشي کولی چې الله په نظرونو کې پوره راګیر کړي نو بعض وایي د دې دا مطلب شو چې الله نه لیدی کېږي نه د چا ویلي چې الله نه لیدی کېږي هغه الله وایي زه لیدی کېږم ښه دلته آخرت کې به لیدی کېږم دلته وایي لا تدرکو الابصار نظرونه یې نشي راګیرولی او زه ته یو خبره کوم تاسو به پوه شئ ښه ګوره الله سورة طه کې وایي ولا یحیطون به علما دا مخلوق خپل رب په علم کې نشي راګیرولی صحیح ده که نه معنی دا چې د مخلوق سره د سره علم نشته د الله په باره کې پوره علم اوسه نشي راګیرولی نشي خو علم شتي که نه نشتي هیچ چا سره علم د الله باره کې نشتي
شتی پیغمبرانو سره دی د علماو سره دی نیکانو خلکو سره دی خو راګیرولی پوره نشي په علم کې اوس الله وایي ما څوک په نظرونو کې نشي راګیرولی دې مطلب دا نه چې الله نه لیدی کېږي لیدی کېږي به په آخرت کې خو مخلوق یې پوره په نظرونو کې نشي راګیرولی بل مثال به در کوم چې ښه به پوه شي عکرمه رحمه الله پسې ورځ یو کس راغی وی الله خو وایي چې لا تدرکه الابصار نظرونه الله لره نشي راګیرولی او ته څنګه وایي چې الله لیدی کېږي هغه ته ته اسماني نه اسماني نه که نه هغه وینه مې وی ټولې نه اغلی شو ټول اسمان ته یې نه وي ټول اسمان ته په نظر کې راګیرولی شي بس خبره واضح شو الله رب العزت لیدی کېږي خو نظرونه د مخلوق دا کمزوري نظرونه دوی به الله څه راګیر کړي په نظر کې پوه شوې به که نه پوه او شکر وباسئ د الله په دې مسلو باندې غټو غټو پټکو ولې نه دي پوه اته کاله سبق ووایي لس کاله سبق ووایي علمونه وکړي چې اخره کې روز وي الله نه لیدی کېږي ولې به نه لیدی کېږي ځکه که بې حدیثي کېږي ځکه چې بې حدیثي کېږي بل دا چې عقل دا وایي بل دا چې فلسفه کې دا دي بل دا چې منطق کې دا دي او په پلاني کې دا دي مولوي صاحب موږ ته ویلو کتاب کې راغلي دا پړپړه به ته شروع کړي او موږ د الله په توفیق سره دا مسله 15 منټه کې حل کړه خو د هغه چا دپاره چې څوک ځان پوه کول غواړي ضد او عناد پکې نه او په صفا پښتو کې دا نه چې عربۍ کې او ګرانه ژبو یا انګلیش کې لګي او ښه واضح الله دنیا کې نه لیدی کېږي الله لیدی کېږي کوم ځای کې آخرت کې خو آخرت کې هم نه پوره نشي لیدی دا خو دته الله نه دی وي تعبیر د دې څه دی مومنان یې دا واضحه ده په نظرونو کې نشي راګیرېدی مخلوق دومره نه دی چې الله لره راګیر کړي په خپلو نظرونو کې ها هغه راګیرونکي نظرونه لره دی دې کې خو شک نشته دا خو واضح ده وهو یدرک الابصار د هغه په علم کې خو دا ټول مخلوق دی څوک دی بهر دی یو مخلوق د هغه د علم نه بهر نه دی او ځکه سورة الملک کې الله ناشنا خبره کړې ده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير څنګه به نه پوه هغه ذات چې هغه د مخلوق پیدا کړی دی یعنې کوم ذات چې د مخلوق پیدا کړی دی هغه به د خپل مخلوق نه پېژني نو دا مخلوق ټول د هغه په علم کې راګیر دي د دوی حرکات سکنات د دوی هر څه د هغه په علم کې دی او لازم واضحه ده څنګه واضحه ده هغه پیدا کړي خو دا چې مخلوق الله نشي راګیرولی په نظرونو کې پوره دا هم واضحه ده چې د مخلوق څه طاقت دی ما تاسو ته د مخلوق او د مخلوق خبره وکړه کومه اسمان موږ هم مخلوق یو اسمان هم مخلوق دی موږ راګیرولی شو نظرونو کې نشو راګیرولی بیا کوم ځای کې رب او کوم ځای کې مخلوق الله رب العزت چې موږ ته خپل دیدن نصیب کړي او الله رب العزت چې موږ له د هغه کارونو کولو توفیق راکړي چې په هغې سره دغه نعمت میلاویږي وهو اللطیف الخبیر او هغه باریک شیزونو لره لیدونکی خبردار دی یعنې وړې نه وړه خبره د الله نه پټېږي او د مخکې ایتونو کې یو څو درسه مخکې په دې باندې ښه تفصیل شي پوهه دی په هر څه خبردار دی هسې دلته هم یو رد دی په دغه خلکو باندې کوم چې الله له بچی ثابتوي چې دا مخلوق الله رب العزت نشي راګیرولی په نظرونو کې دومره عظیم رب دی د دې رب دپاره بچی څه کوي او د ده بچي ته څه ضرورت دی نو ځکه سورة الاخلاص کې موږ په مخه څه وایو لم یلد ولم یولد نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دی
قد جاءكم بصائر من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته دلیلونه د عقل د طرف د رب ستاسو نه. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل که صحیح عقل د صحیح دین موافق دا څومره خبرې چې ما وکړې زه تاسو له قسم در کوم رښتیا به وایي دروغ نه دا عقل مني دا خبرې دا کومې چې ما وکړې د الله په باره کې چې الله داسې دی او داسې دی او لیدی کېږي به موږ یې راګېرولی نه شو په نظرونو کې عقل یې مني مني خو هله یې مني چې عقل صحیح او نقل صحیح نقل یعنې قرآن او حدیث کې چې کوم دلیل را نقل شوی چې دا صحیح عقل یې مني او چې کله د عقل نه منو پوه شي عقل بیمار دی او چې عقل صحیح او خبره کمزوري د قرآن او حدیث نه وي هسې ورتپلي په قرآن او حدیث هغه هم صحیح عقل یې نه مني. نو ځکه الله هلته ووي تاسو ته دلیلونه د عقل درغلي دي او بار بار زه تاسو ته دا وایم چې الله رب العزت هغه بندگان خوښي چې هغوی سوچ کوي فکر کوي عقل استعمالوي هسې چې داسې یو 5 کیلو سر دي نیولی او ګرځې را ګرځې او کته ځې او بره ځې او په هېڅ شي کې سوچ نه کوي او ډوډۍ سهار هم دغه ذکر کوي لکه څنګه چې سهار ماښام ذکر اذکار دا مؤمنان کوي که نه نو بعضو سهار ذکر صحیح ډوډۍ ماښام ذکر ډوډۍ بیا بل ذکر شروع شي بچي بیا بل ذکر شروع شي ښځه وړه څه ژوند شو هغه کمقلانو ژوند دی د عقل خاوند هغه په دې خبره ځان پوه کوي چې الله زه ولې پیدا کړی به هسې چې ځان له چې ته یوه ورځ کښېنئ تاسو چې ځان له ناسې سوچ وکړه آیا الله ته ډوډۍ خوراک له پیدا کړی که ته وایې چې آو نو بیا زه درنه تپوس کوم ستا د ډوډۍ خوراک دپاره الله دا دومره غټ اسمانونه او دومره غټې ځمکې ودرولي چې صرف ته ډوډۍ وخورې او دا دومره عجیبه غرونه او دا سیندونه او دا مخلوق او دا غټې قصې او دا پیدایش او دا مرګ او دا بیماری او دا روغ بدن او دا خوشحالي او دا غم او دا غریبي او مالداري اخره کې خلاصه دا چې ته ډوډۍ وخورې که ته دا وې نو بیا ستا په عقل باندې ماتم پکار دی او بیا زه درته وایم چې مبارک شه تا سره عقل شته دې سره نشته د عقل نه خالي سوچ وکړه که ښه بل سوچ دا وکړه چې یاره زه به الله دې دپاره پیدا کړی چې بس خواهشات پوره کوه شهوت پوره کوه او بیا یو بچي پیدا شي نو هلته دنم بیا دقه سوال کوم چې دا دومره غټه دنیا الله صرف دې دپاره پیدا کړی چې ته د ښځې نه شهوت پوره کړې او ښځه تا نه پوره کړي دې دپاره دومره غټه دنیا پیدا کوله او کېدی نه شي نو لازم یو غټ مقصد شته چې ما ورته د هغې دپاره پیدا یو هغه مقصد چې ولټوې قرآن کې هم بیان شوی حدیث کې هم بیان شوی موږ د هغه د بندګۍ دپاره پیدا شي نو د الله رب العزت دا بندگان خوښ دي سوچ او فکر او تدبر او عقل والا دا د الله خوښ ځکه اوس څه وایي ګوره فمن ابصر فلنفسه بچا چې پوهه حاصله کړه د دې دلیلونو نه نو فایدې د ځان دپاره ده ومن عمي فعليها او څوک چې ړوند شو د دې نه نو وبال په هغه باندې دی فایده او نقصان ګوره زما استاد دی او ګوره الله غیرتي ذات دی غني بې پروا چاته مینتونه او زاریانې نه کوي ګوره دلته دا نه وایي چې نه ته به لازم زما قدرت وپېژنې او نه چې ته زما قدرت وپېژنې نو ما ته به فایده میلاوي شي او چې ته زما خالص بندګي وکړې نو زما خزانې به ډېرې شي او که تاسو زما بندګي ونه کوئ نو ما ته لوی تاوان دی الله دا چاته نه وایي فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها که څوک په دې دلیلونو باندې پوه شو سوچ یې پکې وکړو فایده خپله ده که څوک چې ړوند پاتې شو ځان یې پې پوه نه کړو نقصان خپل دی وبال په ده باندې وما انا عليكم بحفيظ او نیم زه به تاسو ساتنه کوونکی د الله پیغمبر ته وایي چې دوی ته ووایه زه در رسوونکی یم بس
زه الله دې له نیم رالیږلی چې زه به اوس دا ساتنه به کوم او ګورم به چې چا ایمان راوړو چا رانه وړو ولې راوړو څنګه یې راوړو. نه کار د دې پیغمبر دی دغه د عقل دا دلیلونه را رسول بس. و که چا پکې سوچ وکړو فایدې خپله ده او که چا پکې سوچ ونه کړو نقصان یې خپل دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہواري څه ده؟ رسول دی بس. الله د هغه نه تپوس د دې رسولو به کوي. لکه قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې زه به د قیامت په ورځ تپوس د لیږلی شوو نه هم کوم او چاته چې لیږلی شوي د هغو نه هم کوم. لیږلی شوو نه الله دا تپوس کوي چې هغه ما چې کوم امانت در کړی هغه مې رسولی دی او که نه. نو د پیغمبر کار دقه دی. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ او دغه شان په تفصیل سره بیانو موږ آیتونه. الله ما په تفصیل سره خبره بیان کړې ده. د چا څه حجت پاتې نه دی. او دې یوازې چې دا صورت د اول سر نه وګوري آخري سره پورې نو الله پکې د توحید دا مسله سمه په تفصیل سره بیان کړې ده او خپل قدرت یې پکې ذکر کړی دی او دلایل د توحید دا ټول پکې بیان شوي. سره د دې مشرکانو د دې مقابله څنګه کړې ده؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ او دې دپاره چې ووایي دوی تا لوستلی دی. لوستلی څه شی؟ هغوی به څه وي؟ مکې مشرکانو به څه وي؟ وی ده د قرآن ازده کړی دی د بل چا نه د مخلوق نه ازده کړی دی. دا په مکه کې یو نصرانی اوسېدو عجمی و او غلام و. کله ناکله به رسول الله وسلم د هغه سره کېناستو نو دوی به وي ده د قرآن د هغه نه ازده کړی دی د الله خبرې خو نه دي. دې هلته ازده کړي خبرې ویل ولي د هغه نه یې واړوي بیا ته راشي موږ ته یې بیانوي. درست معنا عبدالله بن عباس وی قرأت و تعلمت. پیغمبر ته به وی تا دا لوستلی دی تا دا ازده کړی دی د هغه نصراني سره تر الله خبرې خو نه دي. نو موږ دا څنګه ومنو؟ بعض نن سبا د بعض نیم عالم خبره نه اوري چې تو ته دا عالم هم حق بیانوي. یاره وی د پلانۍ مدرسه کې سبق ویلی او دوی پلانی ملک کې سبق ویلی دی. بعض زمونږ طرفونو دلته وی علم هغه دی چې زمونږ په دې ملکونو کې وکړي. عربو په دې ملکونو کې وی علم دومره زورور نه وي. او سبحان الله دی چې د کوم علماو صفت کوي چې د هغوی سره علم وکړي نو هغه اصل علم وي. هغه علماو مکتبې له چې ورشي نو 80% په هغې کې کتابونه چې کوم پراته د عربو پراته او دوی عربو سره علم نه وي. زدانه عجمو کې الله ګډ علما پیدا کړي دي. خو دا اصل کې دا خبره د کمقلانو ده چې علم اصل هغه دی چې عربو کې وکړي او علم اصل هغه دی چې عجمو سره وکړي. چې الله توفیق ورکړي که نه نو هغه د قرآن او حدیث علم کوي که د عربو سره او که هغه د عجمو سره. او علما الحمدلله حق پرست تکړه تکړه علما عربو سره هم دي او عجمو سره هم دي. خو عربو سره په نن سبا وخت کې عربو سره په نسبت د عجمو ډېر دي. زه نن سبا وخت خبره کوم چې یو دور داسې تېر شوی ده په تاریخ د مسلمانانو کې چې عجمو کې الله ډېر لوی لوی علما پیدا کړي. خو زه نن سبا وخت خبره کوم. نن سبا عجمو کې غټ علما په نسبت د عربو لږ دي. نو بس موږ هر سړی خپل طرف ته کشی وي او دا لا پرېږدي چې غټ عالم درته بیان کړي. لکه اوس ملک کې علاقه کې یو مشهور عالم وي د ده په باره کې کله دروغ ووایي سړی وایي زه دروغ ووایي ځکه چې د عالم هسې مشهور دی څو سره ده دروغ ووایي. نو د خپل کلي د جومات امام هغه مولوي صاحب چې هغه غریب علم کې به کمزور په هر څه کې ده باره کې ده وایي ده په شان مولا نشته. او زه کله تعجب وکړم تعجب زه هله کوم چې کله عامي یا طالب علم هغه دا خبره کوي چې د فلاني عالم په شان عالم نشته.
ځکه چې دا خبره هغه څوک کولی شي چې هغه مطالعه کړي علما یې لیدلي هغه دا خبره وکړي خبره کې وزني لکه اوس تاسو کې یو سړی راشي خفه کېږي به نه تاسو کې یو سړی راشي چې نه نه صرف پلانې غټ عالم د نور نه زه تا نه تپوس کوم تا له نور لیدلي تا کتابونه مطالعه کړي نه ته د څه نه او ده سره دوه پیرې ناست وي ته وایي چې په دنیا کې که عالم دی دقه یو دی څومره ظلم دی ظلم نه دی چې په دومره غټ امت کې ته صرف دا وایې چې یاره مولا زمونږ تکړه دی او مولیان زمونږ تکړه دي دقه خبره ده بعض پکې لا دا وایي کم خلک چې په سعودي عرب کې علم وکړي او دلته چې کم جامعات دي په هغې کې علم وکړي په دوی کې تقوا کموي او زمونږ هغه ملکونه هغه چې هغه ډېر پرهیزګاري دا عجیبه خبره ده د علم ګډ غرونه په دې ملک کې پیدا شوي دي او مړه شوي دي او د شیخ ابن عثیمین او ابن باز او ابن جبرین او نور غټ علما او تقوا نه وي تقوا په دې څه ته وایي چې دوی د خوراک څه شی دی که څه شی دی او بیا دغه عجیبه صحیح دغه دا چې وایي چې سعودي عرب کې سبق کوي دغې تقوا نه ځم چې دی دلته تقدیم کړی د یونیورسټۍ دپاره وایي که څه چانس میلاو شي چې زه به راشم نو بیا به دې دپاره راځي ځکه چې واضح ده د دې دپاره به راځي دلته د یونیورسټیانو کې د میاشتې هغه پیسې هم ورکوي که نه تنخواه هم ورکوي ځکه چې تقوا خو هغوی دلته نشتي نو چې تقوا نشتي بیا څه دپاره راځي دغه پیسو دپاره به راځي نه ظلم او زیاتی دي حق څوک په دې نه ټیکه کوي نه د چا خبره په دې ټیکه کوي چې د فلاني مدرسه کې سبق ویلی او هغوی کمزوري دي او زموږ تکړه دي او پښتانه ښه دي او پنجابیان کمزوري دي او پنجابیان تکړه دي او هغه عرب کمزوري دا پالتو خبرې دي چې څوک د تم دلیل سره خبره کوي که نه بس د ده دا خبره صحیح ده که هغه په عربو کې دی او که هغه په عجمو کې دی که هغه پښتنو کې دی که هغه پنجابیانو کې دی او که هغه پرسیوانانو کې دی او که هغه ستا د علاقې دی او که هغه د بهر د علاقې دی نو د مکې مشرکان وی ده د قرآن د چا نه یې زده کړی د الله خبرې نه دي موږ یې ولې ومنو وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ او د دې دپاره چې بیان کو موږ دا دپاره د هغه قوم چې پوهېږي یعنې ولې الله په تفصیل سره د آیتونه بیان کړي دي د دې دپاره چې پوه خلک پرې پوه شي د دې دپاره الله رب العزت دا په تفصیل سره دا خبره بیان کړې ده اتبع ما اوحي الیک من ربک تابعداري وکړه د هغه څه چې وحي شوي د تا ته د طرف د رب ستانه کله چې سړی دعوت کوي که نه نو د مخې ته ډېرې خبرې راځي اوس یو خبره پکې دا راله وي دا خبرې د الله نه دي دا ستا دي او کله به وي لیونی دی او کله به وي دی د ښځې دپاره لګیا کله به وي د پیسو دپاره لګیا کله شهرت دپاره الله ورته نصیحت کوي د هر څه پرېږده تابعداري د هغه وحي کوه کومه چې تا ته در روانه ده او فایده دلته دا ده چې د پیغمبر سره هم ګنجایش نشتی چې تابعداري د بل څه وکړي زما او ستا سره دا ګنجایش د کوم ځای نه راغی چې موږ به د قرآن او حدیث نه علاوه بل څه تابعداري کوو موږ سره هم ګنجایش نشتی لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت مگر هغه الله دی یعنې په دې خبره مضبوط اوسه واعرض عن المشرکین او مخ واړوه د مشرکانو نه دا ورته بل ادب کوي دا داعي ادب دی داعي دپاره چې کله د باندې اعتراضات کیږي او ګډې وډې خبرې خلک کوي نو د هغې جوابات مه ورکوه دې ته وایي مخ واړوه مخ واړوه مطلب دا نه چې دعوت پرېږده دعوت خو به ته کې خو دعوت چې ته کې نو په مقابل کې به ډېرې عجیبه خبرې اورې د جاهلانو نه د ګمراهانو نه نو توجه به نه ورکړي دا د داعي دپاره اوس هم دقه ادب دی کله قرآن او حدیث بیانې که نه نو خلک ډېر ډېر څه وایي ته به څه کې بډې بډې والي هر یو له به جواب ورکړي پلاني دا ووې پلاني دا ووې پلاني دا ووې او لکۍ دې وله ښه زږه کړه هغه وایي یاره زما جواب کې هم څوک دی
نو بس موږ به نور کار پرېږدو دغه ته به نښتي یو نو جوابونه به کوو. بعضې کې یو علمي خبره راله شبهه پیدا کېږي د هغې وضاحت سړی وکړي، خو د هرې خبرې او بیا لا مزه ده وکړي چې یو سړی دیره کې کښېني طبیعت یې ګډوډي او راشي غصه په دې وباسي چې په یو عالم باندې اعتراض وکړي او ټیک ټاک کولاو کړي یا فیسبوک او هغه ویډیو ما ته اکثر د ملګري ویډیوګانې را لېږي که نه راولېږي ما ته که دې سړي جواب هم وکړې هغه غریب ته د خبرو چل نه ورځي، عام جاهل سړی دی. نو اوس به زه څه کوم ما به چې دی ناست وایم او څه کې د ده جواب د ډکوسلو د پلاني او د ګډوډو خبرو نه هر ځای کې سړی جوابونه خو نه کوي. جواب نه کول کله جواب وي، جواب نه کول کله جواب وي. او داعي به خپل دعوت کې په دغه دعوت په دوران کې د دې جاهلانو جواب راځي، د هرې خبرې جواب راځي. اوس یو غټه مسله راله علمي مسله ده جوره ده یا مسلمانانو ته نقصان لوی رسوي خلک یې شک کې اچولي د دې خبرې سړی وضاحت وکړي. نو الله پیغمبر ته مخ واړوه د چا نه؟ مشرکانو نه. ولو شاء الله ما اشركوا او که غوښتی الله نو دوی به شرک نه وی کړی. جسم کېدی شوه الله وی دوی نه مخ واړوه او الله وی که ما غوښتی دا ټول به مؤمنان موحدین خو داسې الله ونه کړه ځکه چې دا د حکمت خلاف وه، د الله د مشیت خلاف دی. بیا د جنت او جهنم سره دپاره دي. یعنی که دنیا کې ابلیس نه وی، شیطانان نه وی، پیریان او انسانانو کې بېدینه نه وی، فحاشي نه وی، ډمتوب نه وی، ګمراهي نه وی، بېدیني نه وی، فتنې نه وی، شبهات نه وی، شهوات نه وی، نو بیا خو موږ ټول کټاس مؤمنان او موحدین بیا خو ټول جنتیان. نو بیا هغه امتحان سه امتحان نشو. نو ځکه الله وی که ما غوښتلی وی الله خو هر څه کولی شي، الله وی که ما غوښتلی وی دوی به شرک نه وی کړی. داسې الله کولی شو که نه؟ خو داسې یې ونه کړه ځکه چې دنیا د امتحان ځای دی او انسان له هم اراده او مشیت ورکړی دی چې هغه د الله د ارادې لاندې دی چې پته د ایمان ولګي. وما جعلناك عليهم حفيظا او نه ګرځولی موږ ته په دوی باندې څوکیدار. وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذموار. ستا غاړه خلاصه ده لکه څنګه چې قرآن کې الله وي سورة الشورى کې ان علیک الا البلاغ پیغمبره په تاسې په رسول دی. سورة الرعد کې وایي فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، په تا رسول دي په موږ حساب کتاب دی. نو بس ته خپل کار کوه او د دوی د دې پالتو اعتراضاتو نه مخ واړوه. بله مسله اکثر مخې له دا راشي چې کله یو سړی دعوت کوي مخالفین کنځلې کوي بدې ردې وایي. یاره سړی وایي چې اوس دا سړي زړه کې راشي چې یاره زه ورته مې دوه کنځلې وکړم که نو دلته الله یو ادب ښایي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنځلې مه کوئ هغه کسانو ته چې رابلیږي دوی سوا د الله نه، د دوی د بوتانو ته د دوی د معبودانو باطلو معبودانو ته کنځلې مه کوئ. مؤمنان تنګ شوي وو، دوی به په الله پسې دا بې ادبه خبرې کولې، پیغمبر به یې تنګو. هغوی مې اراده وکړه چې راشئ دوی د بوتانو د په سپکه به یې یادو او که یاد کړی وی نو خبره به غلطه وه که صحیح وه؟ خبره څه وه؟ خبره به صحیح وه که غلطه وه؟ خبره په خپل ذات کې صحیح ده که غلطه ده؟ زه دا تپوس کوم. اوس یو سړی لګیا دی او دغه ته وایي مشرک ته مړه ستاسو دا بوت څه شی دی؟ ده ته وګوره کار ته وګوره دا خو د هېڅ شي نه دا خو زه به دله اوس ټوټې ټوټې کړم او دی به څه او داسې پسې لګیا شي.
دا خبر غلطه ده خو د دې یو نقصان راوځي هغه نقصان دا دی فیسب الله عدوا بغیر علم بس کنزلی به وکړي دوی الله ته د وجې د دشمنۍ نه په ناپوهۍ سره نو د خپل رب د قدر او د تعظیم د لاسه به د هغوی هغه سپک نه یادوي پوه شوې که نه دا نه چې موږ یو سپک په دې نه یادوي چې یاره زموږ په زړونو کې د دې باطلو معبودانو قدر دی حاشا وکله خو قدر زموږ په زړونو کې د الله دی نو چې زموږ د رب ته څوک سپکې ونه وایي دا ادب دی په دعوت کې چې د دې نه نن سبا ډېر مسلمانان خبر هم نه دي بعض لګیا شي که او ګوره زموږ څومره انصاف والا دین دی ګوره دا کافران کله راولګي زموږ دا قرآن وسیزي کله به پیغمبر پسې تصویران جوړ کړي کله چې دی یو قسم طریقې سره په اسلام پورې خاندي کله بل طریقې سره خو الله موږ ته وایي تاسو به نه کوئ څومره ښایسته دین دی موږ به په دې نه کوو چې پیغمبرانو خبره کرای شي نو د هغوی د پیغمبران خو موږ هم منو که د هغوی د آسماني کتابونو را خبره راشي نو هغوی پکې تبدیلي کړې دا اوس چې کوم دي دا نه منو خو نور دغه کتاب خو منو موږ او که د هغوی د معبودانو خبره راشي نو هغه خو نه منو نه منو په معنی دا چې باطلي ګڼو د هغوی بندګي نه ده روا خو هغوی ته چې بدې ردې نه وایو نو په دې ورته نه وایو زموږ رب ته یې ونه وایي ورسېدی که ونه رسېدی بله دا چې کنځلې د چا کار دی دې سره مناسب خبره به هم کړی وي چې دلیل ورسره نه وي کنځلې کول دا د هغه چا کار دی چې دلیل ورسره نه وي ما او تا ته څه ضرورت دی چې کنځلې کوو موږ سره الحمدلله دلیل دی ځکه کله تاسو لا مناظرې لیدلي که نه دا کوم سړی چې ډېر ټوپونه ووپونه وایي او چغې وایي د سره دلیل نه وي او دا چې دلیل ورسره وي نو دی غلی ناست او دی چې صرف مسکیم شي یا بل له کار ورځي وایي دی دا خوله پکې سله چینګی را چینګی و دی چې په دې قاریږي نو پوه شي چې ده سره هېڅ هم نشته دی اوس یو خبره ګوري او ورځي پې خو چې دلیل د سره یې ښه ډاډه کښېنه د چینو سره ګوټ کوه خپله خبره ښه په ارام کوه د ادب په چوکاټ کې زه ولې کنځلې کوو دلیل ما سره شتي او چې ته پوره دلیل نه د هغه دلیل نیمه ټوټه راښکاره کړې د هغه ګنټه تقریر پې دړې وړې شي سل پاپړ یو لوړ د حق سره سړی مقابله کله کولی شي كذلك زينا لكل أمة عملهم دغه شان ښایسته کړی دی من هر دغه شان ښایسته کړي دي من هر امت ته عملونه د هغوی هر چا ته خپل عمل هغه ښایسته ښکاري یاره که دی نو وایي صرف زه یم بس نو څنګه چې لکه دی دا بوتان ته چې د دوی د بوتانو پسې خبرې وکړي دوی په الله پسې خبرې کوي ولې ځکه چې هلته دوی ته د خپل بوتان ښایسته ښکاري نو دوی ته د خپله ګمراهي عبادت ښکاري او هغه عبادت او هغه حق لار هغه ورته ګمراهي ښکاري دا امتحان دی ثم إلى ربهم مرجعهم بیا به رب د دوی ته واپسي د دوی فينبئهم بما كانوا يعملون نو خبر به ورکړي دوی ته په هغه عملونو چې دوی کول وأقسموا بالله جهد أيمانهم او قسمونه کوي دوی په الله مضبوط قسمونه خپل څوک مشرکان قسم خوري مضبوط لئن جاءتهم آية کراغله دوی ته معجزه ځکه چې هغوی خو به روزانه د هغوی نوي مطالبه به وه ښه روزانه به یې دا وي که دا مطالبه پوره شوه که نه دا نن چې مونږ کومه وایو لیؤمنن بها خامخا ایمان به راوړي په هغې
مضبوط قسم بس خو چې صرف دا یو مطالبه پوره شي. نو د مؤمنانو هم دا خوښه وه چې د دوی د مطالبې څه شي پوره شوې. دا اوس داعي دپاره دا مسلې ګورې یو ټول یو بل سره تړلی شوي چې داعي نه کله قسم مطالبې کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د مشرکانو قسمونه خوړو، ته داسې وکړه او ته دا وکړه او دا غرونه روان کړه او دا مکه د سرو زرو وکړه او داسې وکړه او دغه وکړه. موږ به ایمان راوړو، مؤمنانو به ارمان و، بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پخپله دا ارمان مکې ایتونه تېر شي چېرې الله دا نښه راښکاره کړه. نو جواب قل ورته ووایه انما الآیات عند الله، یقینا د معجزو اختیار خو د الله سره دی. جواب یې دا دی دا زموږ د مرضي خبرې خو نه دي چې سړی به مطالبه وکړي او ټکه او مطالبه به پوره شي. پیغمبر یې نشي پوره کولی چې څو پوره الله نه وغوښتلي. بله دا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، او سشي پوکړی تاسو یا او سشي پوکړی تاسو کی دی شي دا معجزې کله چې راشي دوی ته نو دوی به ایمان نه راوړي. نشي کېدی شوي دي معجزې راغلي دي او دوی ایمان نه دی راوړی. اوس وما یشعرکم یو قول د مفسرینو دا دی چې دا خطاب مؤمنانو ته دی او ذهن ته هم دغه راځي چې الله مؤمنانو ته وایي چې تاسو سره دې څه پته ده کیدای شي دوی دا معجزې ویني او ایمان رانه وړي. دویم قول دا دی چې دا خطاب د مشرکانو ته دی چې تاسو ته د خپل رښتینوالي څه پته ده او د دې خپلو قسمونو چې دا نه خبر راځي او تاسو به ایمان راوړئ دی او تاسو ته هم پته نشته. نو په دروغو سره قسمونه خورئ چې موږ به ایمان راوړو. او معروف دا دی چې خطاب دلته چا ته دی مؤمنانو ته دی چې تاسو چې دا ارمانونه ساتئ چې یاره دوی د مطالبې دي پوره شوې نو تاسو ته د دې څه پته ده چې دوی به ایمان راوړي. کیدای شي رانه وړي او شوي دي داسې چې الله نښې راښکاره کړي دي او دوی ایمان نه یې راوړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، او اړو راړو زړونه د دوی او سترګې د دوی د حق نه كما لم يؤمنوا به أول مرة، لکه څنګه چې ایمان نه راوړی دوی په هغې اول ځل. دا سزا الله بیانوي ښه چې ما قرآن راولېږو په اول پیر دې خلکو دغه قرآن ونه منو منلی و یزدیانو وی نه منو که نه هغه چا ومنو چې سوچ یې وکړو انابت پکې و خو زدیانو عنادیانو خو په اول پیر ونه منو. سزا یې دا شوه چې الله د دوی زړونه او د دوی سترګې د ایمان نه او د دین نه واړولې. نو که د غټې نه غټه معجزه هم راشي خو دا خلک ایمانونه نه راوړي. ولې الله ولا توفیق نه ورکوي ځکه چې دوی په اول پیر ایمان نه راوړی. او ما تاسو ته دا خبره څو پیرې بیان کړې ده او بیا یې درته کوم او بیا یې درته کوم. غټ عذاب د الله له طرف نه دا دی چې کله تا نه د دینداري توفیق والي. دا ګوره غټ عذاب نه دی چې ځمکه وچاودي او ته به کې ننوځي. چې کله په دیندارۍ کې کمزوری کېدي که نه ځان سره کښېنه او زر پیرې حساب کتاب وکړه زر پیرې پرون ته ښه وي نن ولې نه یې ښه کېدای شي دا عذاب وي د الله. ته نه اورې الله وی زه د دوی د زړونه اړوم او دا سترګې د دوی ما کږې کړي دي چې دوی ایمان رانه وړي. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، او پریدو موږ دوی لره په سرکشۍ د دوی کې چې سرګردانه به یي ګډوډ به یي. ټکی سزا ده د ایمان توفیق به ورته نه میلاویږي او ټول عمر به سرګردان او ګډوډ او حیران به تېرې او په آخرت کې به هم دغه حال. یو پیر به د ایتونه بیا ووایو که څوک یادول غواړي. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. انا یکون له ولد،
سنگ کیدی شی اغلر بچه ولم تکن له صاحبه او نشتی اغلر خزا وخلق كل شيء او پیدا کړی د هر شی وهو بكل شيء عليم او هغه په هر شي باندې پوهه دی ذلكم الله ربكم دغه کارونو والا الله دی رب دی ستاسو لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا داغنا خالق كل شيء پیدا کون کے دار شده فاعبدو بس بندگی خاص کے یا غلرا وهو على كل شيء وكيل او اگا پارشی باندی زموار دے لا تدركه الابصار نشرا گیر ولی اللہ لر نظرنا وهو يدرك الابصار او اگر گیری نظرن لرا وهو اللطيف الخبير او اگر باریک چیزون لر لیدن کے پوہ دے قد جاءكم بصائر من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته دلیلونه د عقل د طرف درب ستاسونا فمن ابصر فلنفسه بچا چې پوه حاصله کړه نو فایدې د ځان دپاره ده ومن عمي فعليها او څوک چې ړوند شو نو وبال به په هغه باندې وما انا علیکم بحفیظ او نیم زه به تاسو ساتنه کوونکې وکذلک نصرف الآیات او دغه شان په تفصیل سره بیانو موږ آیتونه ولیقولوا درست او د دې دپاره چې ووایي دوی تا لوستلی دی ولنبینه لقوم یعلمون او دې دپاره چې بیان کو موږ دا دپاره د هغه قوم چې پوهیږي اتبع ما اوحی الیک من ربک تابعداري وکړه د هغه څه چې وحي شوي ده تا ته د طرف د رب ستانه لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت مگر هغه دی واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانونه ولو شاء الله ما اشرکوا او که غوښتی الله نو دوی به شرک نه وی کړی وما جعلناك عليهم حفيظا او نه ګرځولی موږ ته به دوی باندې چوکیدار وما انت عليهم بوکیل او نه ته به دوی باندې ذموار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنزلی مکوی هغه کسانو ته چې دوی رابري سوا د الله نه فيسبوا الله عدوا بغير علم بس کنزلی به وکړي دوی الله ته د وجې د دشمنۍ نه په ناپوهۍ سره كذلك زينا لكل أمة عملهم دغه شان خسته کړی دی موږ هر امت ته عمل د هغوی عملونه د هغوی ثم إلى ربهم مرجعوهم بیا به رب د دوی ته واپسي د دوی فینبئهم بما كانوا يعملون نو خبر به ورکړي دوی ته په هغه عملونو چې دوی کول واقسموا بالله جهد أيمانهم او قسمونه کوي دوی په الله مضبوط قسمونه خپل لئن جاءتهم آية کراغله چری دوی ته معجزه ليؤمنن بها وخامخا ایمان براوړي باغي قل ورته ووایه انما الآیات عند الله یقینا د معجزو اختیار خدا الله سره دی وما یشعرکم او څه شی پوه کوي تاسو انها اذا جاءت لا یؤمنون کیدای شي دا معجزې کله چې راشي دوی ته نو دوی به ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم وابصارهم او اړو راړو زړونه د دوی او سترګې د دوی كما لم يؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې ایمان نو راوړی دوی په هغې اول ځل ونذروهم في طغيانهم يعمهون او پریدو موږ دوی لره په سرکشۍ د دوی کې چې سرګردانه وي روان درس کې به انشاءالله د 111 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.